منو کتونکو دا یو ورور ناست دی ماشاءالله ډېر ښایسته بریتونه دي. ستا نوم څه دی؟ ستا نوم څه دی؟ زما نوم ګل حبیب. ګل حبیب د کوم ځای زما وروره؟ د رود د رود جوګجي. ښه ماشاءالله بریتونه ډېر ښایسته بریتونه دي. څونه خوښ ښایسته او خیر دا ګوتې کې دې هم ډېرې ښایستې په لاس کړي دي. نو څنګه دلته څنګه ژوند کوې؟ دلته به چکر ورته وهم. چکر ورته کله دی په چکر راسم خو اسمان حالته دی. ښه ډېر شوقي سړی ښکاره کېږي. لونګۍ دې ماشاءالله د پښتنه په طرز باندې تړلې ده، خوندوره لونګۍ ده. دا بریتو ته کم تیل ورکوې؟ دغه تیل ورکوې بریتو. قدرمنو کتونکو دا وګوره، دا زما ورور خپل په بریتو باندې دا تیل لګوي او په دغه وجه د بریتونو دونه غټ کړي دي. زه یې په سر باندې ولګوم زما ویښته به نور غټ کړي. او خدای غټوي. ښه تیل دي؟ بلکل ښه تیل دی. غوړ یې اوس یې غوړ کړم؟ څه اختیار ښه بس ته دا بېرته در سره کښېږده. ماشاءالله تا خو ځان داسې برابر کړی دی. دا په لاس دې کمې ګوت کې دي؟ دا دغه دی، دا وینې شي. چې ښکاره دا ګوت که څه نومېږي؟ دا کم غمی دی؟ داسې عکس والا دي نه، فیروزه ده؟ اصلي نه دي، عکس والا دي. ښه بل لاس باندې کمه ګوت که ده؟ دا دوې ګړۍ دي ولې په لاس کړي دي؟ دا نو کله به بیټیمه شي بیا بله بیا تیاره وي. ښه یو بیټیمه شي بله تیاره وي. ښه زبردسته. دا خو درېیمه دې هم په لاس کړې ده، درېیمه ګړۍ دې هم په لاس کړې ده. دا اوس په نړۍ کې ټول خلک تا ویني یاره. څه خو ووایه دا ګړیانې مړیانې وښکاره که خپل لاسونه ماسونه ګړیانې مړیانې وښکاره که چې خلک دې وویني. ډېر تیار سړی یې ماشاءالله. په جیب کې دې چیش اچولي دي؟ دا چیش دی؟ دا وټۍ دغه نه دا یادګار دی. یادګار دی؟ یو چا توپه در کړې ده؟ خامخا هو نه توپې دي یار. توپې در کوي خلک؟ او خدای راکوي. کم دا هم توپه در کړې ده؟ هو نو ماشاءالله. دا دشمن خیر زنده. قدرمنو کتونکو دا ماشاءالله ډېر شوقي سړی دی. تې ورته وګورئ دا بریتونه ماشاءالله ډېر غټ کړي دي او ډېر په طرز باندې دا بریتونه دوې څوکې ورکړي دي بریتو ته. یوه څوکه بالا ده دا خواته، یوه څوکه سیده هغه دا خواته ده. زما بریتونه به داسې جوړ شي. زما بریتو ته وګوره. غوړوی مې بیا جوړېږي. او په مزه په تېر ښه قدرمنو کتونکو دا خو ګر سره ډېر نامي سړی دی. ته ورته وګورئ شرټونه هم لاندې په غاړه کړي دي او زبردسته بیداره سړی. نو کم قبیلې سره تعلق لري؟ کم قبیلې سره تعلق لري؟ د کم قام سره تعلق لري؟ په کون دغه جلالزی. ښه سړو کې دي ماشاءالله غټ کې. په سړو باندې زما خیال تیل لګوي؟ او خود یې لګوم. ښه مضبوط تیل. شمشاد ټلویزیون باندې چې کم خلک تا ویني هغې ته ته څه وایې؟ په بریتو چې شو لګوي؟ په بریتو چې شو لګوي؟ په دا ساعت باندې چې کم خلک تا ویني کم شی ته لګوي هغه ور وښیه. هغه نو زه ډېر شیان لګوم. چې شی لګوې ته؟ قدرمنو دا خو په جیبو کې ماشاءالله ډېر سامان دی. کریمان یې نشي ته ښکاره که کم کریم دې رایستي؟ څو دسماله دي ماشاءالله؟ دا خو د کار والا دسمال هم دی. دا چا در کړی دی؟ توپه ده؟ ته ودرې دا خو ډېر دسمالونه په جیب کې دي. دا ګرده توپې دي؟ خو توپې دي. خلکو ډېر زیاته نازولی. زما خیال په خلکو ډېر ګرانې دسمالونه وګورئ. قدرمنو کتونکو دا یو دسمال دا دی، په دې باندې هم کار شوی دی. غمې په دغه کړي دي او په دا بل دسمال باندې د لاس کار شوی. دا د لاس کار دی که د ماشین؟ یاره د لاس کار انشاءالله. د لاس کار ګورې دا د لاس کار دی. ماشاءالله یو بل راوستي. قدرمنو کتونکو دا سړی خو تیار دکان دی. ته ورته وګورئ د دسمالو دکان یې د ځانه جوړ کړی دی. دا توفې دي، دا ګرده توفې دي. دا نور ستا په جیب کې څه دي؟ نور سامان به مې ستا په جیب کې؟ زه خو دا سوچ کوم عطرونه او سامان مامان به. یاره قدرمنو کتونکو دا شی وګوره ماشاءالله زبردسته. دا شی هنداره په دا جیب کې ساتلی دی د ځانه سره. وا دا د نسوارو دبلی دی. ورته وګورئ قدرمنو کتونکو د نسوارو دبلی هم دونه ښایسته کړی دی چې دا ماته په ټوله کلسیپلا کې دا شوقي سړی ښکاري. بس نور ټوله ناشوقه دی. او ستا بالا خو به شوقي سړی نه وي دلته. دا وګورئ قدرمنو کتونکو دا بیا یو بله هنداره په جیب کې. دا خو ته خو تیار دکان یې ما والله درته وویله. ته خو باید شي نو دا خو ته ګایېږې نه. ته خبرې ولې نه کوې؟ خامخا خبرې نو هم ډېرې واره نه
ډېرې واره نه خوري قدرمنو کتونکو وترې خیر بیا یې ونازولم قدرمنو کتونکو بس ډېر مه په لګوه بیا دا جوړوي بیا دا دوکان کې نه ده موټر ستا سره ټلیفون شته ټلیفون لرې ټلیفون کار ته نه ولې خیر داسې نامي سړی دی قدرمنو کتونکو ورته وګورئ دا ترا سړی انشاءالله په ټوله کله سپلا کې نه په ټوله نړۍ کې به انشاءالله دا ترا شوقي سړی نه کوي پیدا انشاءالله درې غړي یې په لاس دي ماشاءالله او د هغه سره سم ګوت کې دونه ډېرې په لاس کړي دي خولۍ هم داسې شوقي خولۍ دې په څو رانیولې ده دغه نو مسکینۍ خولۍ دې په 1000 بګي مسکینۍ خولۍ ده په 1000 روپۍ رانیولې ده واه د مسکینۍ خو دا ټوله شیان ماته د مسکینۍ ښکاري دا وګوره دا وټیان او دا خولۍ او دا کیسې دا حساب کتاب دا خو ته دا راته ووایه ټلیفون ته ولې نه ایږدې خپل د ځانه سره دا زه د خلکو په عذابه ځم ډېر رش رش په ټلیفون بیا رش جوړېږي دا خو کمپنۍ والا بیا تا ته انعام هم درکوي که ته ټلیفون دونه زیات استعمالوي زه بیخي ډېر دي په عذابه ځم پر ما ډېر رش سکین پر سکین باندې ورور ټلیفونونه څوک یې درته کوي خلک دنیا ده یار نو دنیا کې څوک سړي الفاني نجونې ګډ په ګډ دا کیسات اصلي نه ده ګډ خلک ورته کوي قدرمنو کتونکو دا خو ډېر شوقي سړی دی کور دې ودان یو